بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو لیدونکو، زه شیر احمد هجران یم، ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. ګران دوستانو، په نن درس کې د 12 ریاضي کوم عنوان چې لولو هغه به د لوګاریتمي تابع او د اکسپوننشل تابعګانو مشتقاتو مثالونه وي. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړم، تیر شوي درس ته به لاړ شو. ګران دوستانو، په تیر شوي درس کې چې موږ کوم عنوان ولوسته، تاسو یې ځان لپاره معلومات درکړم. هغه به په سلاید کې تاسو ته ګران دوستانو تشریح کړم. تاسو متوجه اوسئ، زموږ تیر شوی درس په حقیقت کې د لوګاریتمي او اکسپوننشل تابعګانو مشتقات و. د لوګاریتمي او اکسپوننشل تابعګانو مشتقات چې ما تاسو ته وویل لوګاریتمي تابع څنګه کوی شو، چیرته موږ ترې نه ګټه اخلو. څنګه چې تاسو وګورئ، دا ویجاړي او دا خرابي زلزلې رامنځته کړي. د زلزلې شدت پر رشتر معلومیږي او خپل رشتر په حقیقت کې د لوګاریتمي تابع سره کله چې انرژي آزادیږي د سره متناسب ده. او یا همدارنګه کله چې تاسو د عامې تکثر په پام کې نیسئ، دا په حقیقت کې په لوګاریتمي تابع په مرسته کولی شئ پیدا کوي. دا هم د عامې تکثر د چې کولی شو، د دې عامې تکثر من کولی شو په لوګاریتم کې پیدا کړو. اوس ګران دوستانو، د لوګاریتمي تابع او مشتقات من تیر شوی درس و چې لوګاریتمي تابع اوله لوګاریتمي تابع طبیعي لوګاریتم ولند اکس تابع مشتق مو پیدا کړ. کله مو چې مشتق پیدا کړ، د مشتق ش یو پر اکس او همدارنګه د معمولی لوګاریتمي تابع مشتق مو پیدا کړ یو پر اکس لوګاریتم د ای په قاعده د ای. او ګران دوستانو، د اکسپوننشل تابع مشتق مو پیدا کړ چې اف اکس مساوي کېږي په توان د اکس لاندې ای د ای په توان د اکس تابع مشتق ده، یعنی د ای په توان د اکس تابع اکسپوننشل ده، د دې مشتق کېږي. په نن درس کې به ګران دوستانو تاسو ته زم مثالونه د همدغه لوګاریتمي تابع او د اکسپوننشل تابعګانو مثالونو کې چې څنګه کولی شو دا په مثال کې تطبیق کو، یعنی په مثال کې څنګه کولی شو د یو لوګاریتمي تابع او د اکسپوننشل تابع مشتق ونیسو. نو ګران دوستانو، راځم اول مشخصات ته، بیا به په تخته کې مثالونه ما تاسو ته زه یو حل کم. نو وګورئ چې مشخصات مې ګران دوستانو تاسو ته په تخته کې په پام کې نیولي. عنوان زمونږ د لوګاریتمي او اکسپوننشل تابعګانو مشتقات او مثالونه و 50 لوست ده، ځکه د 50 لوست مشتقات د اکسپوننشل او لوګاریتمي تابع د ټولګیم 12 ریاضي مضمون هدف او موخه هم دا ده چې د لوګاریتمي او اکسپوننشل تابعګانو مشتقات په مثالونو کې چې څنګه کولی شو د یو لوګاریتمي تابع او د اکسپوننشل تابع مشتق ونیسو. ګران دوستانو، دلته ما لیکلي دي derivative of exponential and logarithmic function examples، یعنی د لوګاریتمي تابع او اکسپوننشل تابعګانو مشتقات او مثالونه چې څنګه کولی شو د دې نه په مثال کې کار واخلو. مثالونه مې تاسو ته په سلاید کې په پام کې نیولي. څو مثاله چې تاسو د مکتب کتاب دی. اول مثال اف ایکس مساوي کېږي لاندې ایکس مربع مثبت یو. دویم مثال اف ایکس مساوي کېږي لاندې ایکس مربع منفي 5 ایکس مثبت 4. دریم مثال وای مساوي کېږي په توان د ایکس مربع مثبت یو. څلورم وای مساوي کېږي ایکس په توان د 2 ایکس. څلورم پنځم مثال وای مساوي کېږي لاس په توان د ایکس. شپږم مثال ډیر جالبه مثال د لوګاریتم د دویم جذر ایکس مربع مثبت یو پر ایکس مربع منفي یو په قاعده د ای. او وام مثال لاندې ایکس مربع مثبت یو پر ایکس مربع منفي یو د دویم جذر لاندې. اتم مثال لوګاریتم د ایکس په قاعده د 2 په قاعده د 3، یعنی دغه مرکبه تابع ده. او آخري ای په توان د 3 چې ان شاء الله دا مثالونه به په نن برنامه کې ګران دوستانو تاسو ته حل کوم. نو متوجه اوسئ، د اول مثال نه به شروع کو. اول مثال موږ ته داسې راوړی ګران دوستانو. اول مثال راوړی اف د ایکس مساوي کېږي لاندې ایکس مربع مثبت یو. د دې تابع مشتق اخلم. مشتق څنګه اخلو؟ ما ته ووایي فرمولونه خو مخکې درس کې ویلي وه. د دې تابع مشتق څنګه اخلو؟ ماشاءالله د ایکس مربع مثبت یو مشتق به واخلي په صورت کې، په مخرج کې به بیرته په همدغه تابع وویشي. ډېر اسانه ده مشتق. د دې تابع مشتق په صورت کې بیرته په همدغه تابع وویشه. دا د دې تابع مشتق څه. دویم سوال ته ګران دوستانو راځم. اف ایکس مساوي کېږي لاندې ایکس مربع منفي 5 ایکس مثبت 4. د دې تابع مشتق چې اخلم اف زور د ایکس مساوي کېږي. د دې تابع مشتق څنګه اخلو؟ آفرین، اول به د دې نه مشتق واخلئ. د دغه تابع نه د دې تابع مشتق چې واخلم 2 ایکس منفي 15 بیرته په همدغه تابع ویشو ایکس مربع منفي 5 ایکس مثبت 4. دا د لاندې ایکس مربع منفي 5 ایکس مثبت 4 مشتق څه. اول به د دې تابع مشتق واخلئ، بیرته په تابع وویشي. ډېر ساده او اسانه. اوس ګران دوستانو، که چیرته دریم مثال
مثال دلته په پام کې ونیسم. دریم مثال داسې وي وای مساوي کېږي ای په توان د اکس مربع مثبت یو. د دې تابع مشتق څنګه اخلو؟ دا خو د ویلار تابع ده. د دې تابع مشتق څنګه نیول کېږي ګران دوستانو؟ اول به د توان نه مشتق واخلئ، د اکس مربع مثبت یو نه. د اکس مربع مثبت یو مشتق څو کېږي؟ آفرین 2x. بیا به بیرته دا د ویلار تابع بیا ځلې تکرار ولیکئ ای په توان د اکس مربع مثبت یو. آیا دا اکسپوننشیل تابع نه ده؟ ده اکسپوننشیل تابع ده. اول به د توان نه مشتق واخلئ، بیا به تابع بیرته تکرار ولیکئ، بیا به لاندې ای سره چی شی کوي؟ ضرب کوي. لاندې ای یو ده نو بالاخره د ځواب کېږي خی 2x ضرب د ای په توان د اکس مربع مثبت یو. لاندې یو کېږي هغه کوم نه لیکئ، فرق نه کوي. دا و دریم مثال. څلورم مثال ګران دوستانو تاسو ته لیکم. څلورم مثال ډیر اساسی او کانکوري مثال ده، یعنی مهم سوال ګران دوستانو همدغه څلورم مثال چې تاسو ته حل کوم کانکوري کتابچو کې به ځان سره حتما یادداشت کړئ. دا وای مساوي کېږي x په توان د 2x ده. د دې تابع مشتق وای ماته چی که پیدا که. ښه اکسپوننشیل تابع ده و د دې تابع مشتق څنګه اخلو؟ یعنی مرکبه تابع ده، قاعده ام تابع ده، توان تابع ده. مشتق څنګه واخلو؟ آفرین د دې مشتق چې اخلو لن به ولیکئ. لن د وای مساوي کېږي لن د اکس په توان د څو؟ 2x. دغه د عدد توان د ضریب ته راوړئ. لن د وای مساوي کېږي 2x ضرب د چی شي سره؟ لن د اکس سره. اوس مشتق اخلم. د لن د وای مشتق وای زور پر وای کېږي مساوي کېږي دا یو ضرب د وی نه ده ده. خی د 2x مشتق 2 ضرب د وی لن د اکس جمع وی زور لن د اکس مشتق یو پر اکس ضرب د یو 2x ده. دغه اکس د اکس سره والسلام خلاصيږي. وای زور پر وای مساوي کېږي د څو سره؟ 2 لن د اکس جمع څو 2. کوای شو په دکې 2 مشترک ونیسو. وای زور پر وای مساوي کېږي 2 مشترک نیسم لن د اکس جمع یو نه کېږي. زه غواړم چې وای زور پیدا کړم، باید څه کار وکم؟ آفرین اطراف په وای کې ضرب کړئ. اطراف چې په وای کې ضرب کوي وای به ختم شي، وای زور پاتې کېږي. وای په دکې هم ضربېږي نو وای ضرب د چی شي سره؟ 2 لن د اکس جمع یو سره. اوس دغه د وای په ځای قیمت وضع کوو. د وای قیمت څو ده ګران دوستانو؟ آفرین څو ده؟ پورته موږ لیکلی اکس په توان د 2x ضرب د 2 لن د اکس جمع څو؟ لن د اکس جمع یو. دا د اکس په توان د 2x تابع مشتق په ډېر اسانه طریقه ما مشتق پیدا کړ. راځم ګران دوستانو پنځم مثال ته. پنځم مثال کې وګورئ چې څنګه کوای شو مشتق واخلو. وای مساوي کېږي لس په توان د اکس. د دې تابع مشتق څه اخلم؟ داسې کوای شي اطراف نه لن واخلئ. لن د وای مساوي کېږي لن د لس په توان د اکس. او بله طریقه هم د فرمول خو هغه داسې هم کوای شي مشتق واخلئ. اوس دغه اکس چیرته راځي؟ ضریب ته. خی لن د وای مساوي کېږي اکس ضرب د چی شي سره؟ لن د لس سره. مشتق چې واخلو دا به شي وای زور پر وای. دا یو ضرب د وی د اکس مشتق یو ضرب د لن د لسو جمع وی زور د لن د لسو مشتق 0 ضرب د چی شي سره؟ یو سره. خی وای زور پر وای به مساوي شي یو ضرب د لن د لسو لن د لسو دا خو 0 کېږي. اطراف چې په وای ضرب کوي نو وای زور مساوي کېږي دا وای به خلاص شي په دکې ضربېږي. وای ضرب د لن د څو؟ لسو. وای زور مساوي کېږي د وای قیمت څو ده؟ لس په توان د اکس ضرب د لن د لسو خپله. د لن د لس په توان د اکس تابع مشتق لس په توان د اکس ضرب د لن د څو راغی؟ لس راغی. اوس ګران دوستانو یو بل مثال هم په پام کې نیسم. دا شپږم مثال ده. وای مساوي کېږي ای په توان د 3x. د دې تابع مشتق لن هم اخیستی شي او اسانه خبره دا ده چې د توان مشتق به واخلي تابع به بیا ځلې تکرار وکړي او په آخر کې لن د ای. خی وای زور مساوي کېږي 3 ای په توان د 3x لن د ای څو ده؟ یو. دا چې شی څه ګران دوستانو مشتق. ښه نور مثالونه زه هم په پام کې نیسم. شپږم او هم مثال زه به تاسو ته حل کړم. ډېر مهم او اساسي مثالونه دي. ښه متوجه اوسئ څنګه کوای شو شپږم او هم مثال تاسو ته زه په تخته کې حل کوم او څنګه یې مشتق پیدا کېږي. شپږم مثال ګران دوستانو دا رقم مثال ده. وای مساوي کېږي لوګارتم ده جذر راغلی دویم جذر اکس مربع مثبت یو پر اکس مربع منفی یو په قاعده د څو ای. تاسو پیګه چې دام په جذر کې ده نو دا ګران دوستانو که داسې زه ولیکم لوګارتم ده د ته بیل جذر ولیکم اکس مربع مثبت یو په قاعده د ای منفي لوګارتم ده اکس مربع منفي یو د دویم جذر لاندې په قاعده د څو ای. حتما را سره منئ ولې په دې خاطر دام په جذر کې ده دام یعنی دغه جذر د دواړو ده او کله چې د تقسیم حالت وي آیا منفي ته نه تبدیلیږي په لوګارتم کې بالکل تبدیلیږي نو دا منفي ته تبدیلیږي. اوس دا د جذر نه وباسم. د جذر نه څنګه ګران دوستانو وباسم؟ لیکو چې وای مساوي کېږي وای مساوي کېږي داسې د جذر تر اوسه مې مشتق نه ده اخیستی فقط ساده کومی
دا چې ساده کو دا به داسې شي لوګارتم د اکس مربع مثبت یو کل په توان د یوې پر دوه د جذر نامې وباسه په قاعده د ا منفي لوګارتم د اکس مربع منفي یو کل په توان د یو پر دوه په قاعده د چی شي آیا دغه د عدد ضریب د عدد توان ضریب ته نه راځي ماشاءالله ضریب ته راځي دا به هم ضریب ته راشي وای مساوي کیږي یوې پر دوه لوګارتم د چی شي اکس مربع مثبت یو په قاعده د ا منفي دا هم راځي ضریب ته یو پر دوه لوګارتم د اکس مربع منفي یو په قاعده د څو په دواړو کې یو پر دوه مشترک نیسم تر اوسه مشتق مې نه ده نیولی فقط ساده کوم چې مشتق نیونه یې اسانه شي وای مساوي کیږي یو پر دوه مشترک نیسم یو پر دوه چې مشترک ونیسم دا به څه رقم راشي ګران دوستانو آفرین دا به شي لوګارتم د اکس مربع مثبت یو په قاعده د منفي لوګارتم د اکس مربع منفي یو اکس مربع مثبت یو په قاعده د اکس مربع منفي یو په قاعده د اوس تاسو کولی شئ چې د دې تابع نه څه واخلئ مشتق ښه د دغه نه مشتق اخلم څه رقم مشتق اخلم ګران دوستانو تاسو ښه متوجه اوسئ وای زور مساوي کیږي یو پر دوه ثابت دي د سره من کار نشته د دې مشتق مخکې مې تاسو ته ګران دوستانو په تیر شوي درس کې د مشتق نیولی و د مشتق څه اخلو په صورت کې لیکو د اکس مربع مثبت یو مشتق 2x بیرته دا تابع په مخرج کې ولیکئ اکس مربع مثبت یو لاندې چی سره ډیر کا لاندې ا سره یا لوګارتم دی په قاعده د ای ولیکه فرق نه کوي ګران دوستانو منفي د دې تابع مشتق 2x کیږي او په مخرج کې دا تابع به ولیکه اکس مربع منفي او ضرب د لاندې څو سره لاندې ای سره یا لوګارتم د ای په قاعده د ای سره ضرب اوس ګران دوستانو په دکې لاندې ای د په دکې دا به شي کو دا به ضریب ته راوړو دا به دا رقم شکل ځان ته غوړه کې دلته وای ولیکم وای زور مساوي کیږي یاوې پر دوه دغه لاندې ای په دواړو کې دا به ضریب ته راوړو لاندې ای پاتې کیږي چې شي ګران دوستانو 2x پر x مربع مثبت یو منفی 2x پر x مربع منفی یو دلته اوس ګران دوستانو څه شی کوم مشتق ما ونیوه مشتق مې چې ونیوه دا ساده کوم نو وای زوار مساوي کیږي یو پر دوه لاندې ا په دغه مشترک مخرج ونیسئ څو ونیسو x مربع مثبت یو د x مربع منفي یو سره ضرب کې x په توان د 4 منفي یو کیږي ښه دا چې په د تقسیم کې x مربع منفي یو پاتې کیږي د صورت سره ضربون 2x ضرب د x مربع منفي یو منفي دا په د تقسیم کې x مربع مثبت یو پاتې کیږي په صورت کې ضرب کا 2x ضرب د x مربع مثبت یو اوس دا به ضرب کو نو وای زوار مساوي کیږي یاوې پر 2 لاندې ا ضرب دا چې ضرب کوم 2x مکعب منفي 2x منفي 2x مکعب کیږي منفي 2x په مخرج کې x په توان د 4 منفي یو دایره د سره خلاصيږي نو وای زوار مساوي کیږي یاوې پر 2 لاندې ا ضرب ده منفي 2x منفي 2x منفي 4x مخرج کې څو دي x په توان د 4 منفي یو دا دواله د سره اختصاروي شو دا به شي څو منفي 2x نو ځواب څو راغی آفرین یاوې پر لاندې ا ضرب ده منفي 2x پر x په توان د 4 منفي یو دا د کومې تابع مشتق سه لوګارتم د x مربع مثبت یو پر x مربع منفي یو د دویم جذر لاندې په قاعده ده ا د هغه تابع مشتق سه ګرانو لیدونکو راځم یو بل مثال هم تاسو ته په پام کې نیسم چې هغه په طبیعي لوګارتم کې راغلی وګورئ چې د هغه مشتق څنګه نیول کیږي وام مثال ګران دوستانو داسې د وای مساوي کیږي لاندې x مربع مثبت یو پر x مربع منفي یو د دویم جذر لاندې اوس زه غواړم چې د دې تابع مشتق واخلم اول دا به ساده کوي څه رقم ساده کوو دا جذر د دواړو د بیل بیلې ولیکه ښایي لاندې x مربع مثبت یو منفي لاندې څه شي x مربع منفي یو د دویم جذر لاندې البته که بیرته وغواړو دا حالت راوړو منفي د تقسیم ته تبدیلیږي بیرته دا حالت حاصلیږي اوس ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې دا ساده کوي تر اوسه یې مشتق نه نیسو د جذر نه به یې وباسم لاندې x مربع مثبت یو کل په توان د څو یوې پر دوه جذر نه چې وباسي د جذر درجه مخرج ته راځي توان په صورت کې منفي دام د جذر نه وباسي x مربع منفي یو خایدا به ولیکو x مربع منفي یو کل په توان د څو یوې پر دوه دغه یو پر دوه دلته هم ضریب ته راځي او دام ضریب ته راځي وای مساوي کیږي یوې پر دوه لاندې x مربع مثبت یو منفي یوې پر دوه لاندې x مربع منفي څو منفي یو دا منفي یو پر دوه ګران دوستانو په دواړو کې شته دا به مشترک ونیسم دا به شي لاندې x مربع مثبت یو منفي لاندې څه شي x مربع
مربع منفي یو. دلته اوس ګران دوستانو مشتق اخلم. وایز ور خپله دا ثابت ده، د سره من کار نشته. لاندې اکس مربع مثبت یا مشتق هم څنګه نیو؟ د دې تابع مشتق بیرته په د تابع ویشو. د دې مشتق چې واخلم 2x کېږي پر اکس مربع مثبت یو منفي د دې تابع مشتق 2x بیرته په همدغه تابع وویشه. اوس ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې دا ساده هم کوئ. وایز ور مساوي کېږي یو پر 2 د وي په خپله. دلته به مشترک مخرج ونیسم x په توان د 4 منفي یو. دا چې په د تقسیم کې x مربع منفي یو کېږي، د صورت سره یې ضرب کړه. صورت سره چې ضرب کړو 2x مکعب منفي 2x کېږي. منفي دا چې په د تقسیم کو x مربع مثبت یو کېږي، د صورت سره چې ضرب کو منفي 2x مکعب منفي څو کېږي؟ منفي 2x کېږي. دغه منفي 2x مکعب د مثبت 2x مکعب سره خلاص. نو دلته په نتیجه کې لیکم وایز ور مساوي کېږي یو پر 2 یو پر 2 او دلته ګران دوستانو منفي 2x منفي 2x جمع که څو کېږي؟ منفي 4x. په مخرج کې x په توان د 4 منفي یو. آیا دغه دوه د سره نه خلاصېږي؟ بالکل خلاصېږي. ښایي د مشتق ځواب څو راغی؟ منفي 2x پر x په توان د 4 منفي یو. دا به ګران دوستانو د لاندې x مربع مثبت یو پر x مربع منفي یو د دویم جذر لاندې چې د دې مشتق ما واخیسته. یو بل مثال هم ګران دوستانو پاتې ده، هغه به هم زه تاسو ته حل کړم. مرکبه تابع ده و اتم مثال y مساوي کېږي لوګارتم. مرکبه تابع ده لوګارتم د x په قاعده د 2 او دا خپل لوګارتم قاعده یې څو ده؟ 3. دا په حقیقت کې یو تابع ده. د دې تابع مشتق څنګه اخلو؟ اول به د دې تابع مشتق واخلي. لوګارتم د x په قاعده د 2 د دې مشتق څنګه کېږي؟ یو پر x لاندې څو و؟ لاندې 2. دا یې مشتق. په مخرج کې دا تابع بیرته بیا ځلې تکرار لیکم. لوګارتم د x په قاعده د 2 ضرب ده. دا د چې ولیکله ضرب د څه شی کېږي؟ لاندې 3 و. اوس دا نو کسر الکسر ده. دا چې ساده کو دا راځي د مخرج کې. ښایي وبلیکو یو پر x لاندې 2 ضرب ده لوګارتم د x په قاعده د 2 ضرب د لاندې څو و؟ لاندې 3 و. دا کولی شئ لږ تغیرات پکې راولئ. لاندې یې تبدیل کړئ. څه رقم یې تبدیلوو؟ توجه ولرئ. x لاندې 2 په خپله دا به دا رقم زه ولیکم لاندې x تقسیم پر لاندې 2 لیکای شم که نه؟ بیرته که وغواړو موږ ته کولی شي چې لاندې x په قاعده د 2 راکړي. اوس ګران دوستانو ضرب د څه شي لیکم؟ لاندې 3 و. دغه لاندې 2 د لاندې 2 سره خلاصېږي. ښایي وایز ور مساوي کېږي د څه سره؟ یو پر x ضرب د لاندې x ضرب د لاندې څو سره؟ لاندې 3 سره. دا په حقیقت کې د کومې تابع مشتق سه؟ دا د لوګارتم x په قاعده د 2 په قاعده د 3 و. د دغه مرکب تابع مشتق. یو دوه سواله به کورنۍ دندم ګران دوستانو تاسو ته درکم. اول مثال y مساوي کېږي ساین د x په توان د x د دې تابع مشتق پیدا کړئ وای زوري. او دویم ګران دوستانو دویم مثال y مساوي کېږي لوګارتم د ساین د x جمع 2 کوساین د x په قاعده د 5 د دغه تابع مشتق به پیدا کړئ. دا مثالونه به حتما ځان سره حل کړئ ترغو د مشتق د لوګارتمي او د اکسپوننشیال مشتقاتو په حق له صحیح معلومات حاصل کړئ. ګران دوستانو درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کوم. په نن درس کې موږ د لوګارتمي او اکسپوننشیال تابعګانو مثالونه ولوستل چې په حقیقت کې د کوم قانون څخه پیروي کوو. که چیرته په لوګارتمي تابع وکړي لن راغلی وي لن د مرکب تابع یو زوري پر یو د مشتق او که لوګارتمي معمولی تابع وي بیا د هغه مشتق د یو زور تقسیم پر یو ضرب د لاندې او که اکسپوننشیال و ا په توان د یو مرکب تابع وي یو زور ضرب د ا په توان د یو ضرب د لاندې سره مشتق اخلو. ګرانو لیدونکو دا و زموږ نننی درس چې تاسو ځان لپاره ما ارائه کړ. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.